بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د یوټیوب چینل د قصو بابا نه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او تاسو له مې راوړې ده د قصه چار درویش دویم نمبر قسط. په اولني قسط کې تاسو لیدلي چې د آزاد بخت باچا څوک و، د کوم ځای باچا او بیا هغه د څه د وجې خپل باچایي نړه تور شو، بیا دوباره هغه خپل باچایي ته راغی، بیا بهر وته شاړې ته نو هلته یو څلور درویشان ولیدو. نو د دوی سره میلاوېده، خو د هغې نه مخکې دی د هغو نه شاته پټ شو چې یاره زه اول د دوی حقیقت معلوم کړم چې دا څوک دي. دوی د خبرو نه د دوی د اترو نه زه اندازه والم. نو چې کله چې هغه شاته پټ شو نو بیا پکې دغه څلور درویشانو خپلې قصې شروع کړې چې یاره په دوی باندې څه تېر شوي، څه سختې او څه پختې پرې تېرې شوي چې د هغې بحث وکړي. نو اولني درویش پکې خپله قصه شروع کړې وه، تاسو اورېدلي چې په هغه باندې څه خبرې تېرې شوي او کوم ځای ته دغه خبر رسېدلی و، د هغه قصه رسېدلې وه. او د هغې نه بعد چې کوم دی نو په نیمه کې پاتې شوم، به هغه قصه رالو که خیر د قصې دویم قسط دی خیره سره د قصه چار درویش دویم نمبر قسط دی. او د هغې نه مخکې داسې ملګري د دوی نومونه په منډه عالم اصغر خان دی، ښایسته باچا دی، او د ده لورکۍ ده سنیرا د کراچۍ نه، او محمد اشفاق د ناروې نه، عمران الله فدا د سعودي عرب نه، بختیار علي د ملیشیا نه، ضیاء الله د مونډا نه، او مجاهد خان چې کوم دی نو هغه دغه زموږ سره د کسانو د خیره سره. اوس به راځو قصې له. قصه زموږ په هغه ځای پاتې شوې وه چې کله دا درویش په جومات کې هغه نوکر کېنولی، هغه ته ویلي و چې یاره ته په دغه جومات کې کښېنه او کیدای شي چې ستا مراد خدای پوره کړي. بیا هغه خواجه سره راغی، کوم چې د هغه جینۍ یا کومه شهزادګۍ وه د هغې ډېره نږدې وه. هغه راغی او دا درویش د لاسه ونیو، یو باغ ته یې بوتو. دغه باغ ته چې دا درویش لاړ نو ده چې به که ګلونه لیده د هغې څه ښکلا به وه نو هغه به په ده ښه نه لګېده، هغه جینۍ به ورته رایادېده. که ده به نور څه ښکلا لیده دغلته، که یخې هواګانې چلېدې، که په دغه ځای کې ښکلي ښکلي نیرونه به یې ده په دې باغ کې ډېره ښکلی او عالیشانه باغ و، خو په ده باندې د ژوند یوه رڼا، یوه ښکلا او یو خوند چې کوم دی نو هغه په ده باندې نه لګېده. باوجود د دې هر څه به دا ته خپله هغه جینۍ به ورته رایادېده. دی خفه ناست، دنیا یې ورانه وه چې په دې کې ناګهانه هغه جینۍ د هغه کوره راووته، په څادر کې په دغه کې ځان پټ کړی و، خپل لباس یې ښه برابر اچولی و، او راغله او د ده نه مخې ته یو ځای کې کېناست. په ده سمختر شو، ده چې د هغې مخ ولیدو نو بس داسې شو چې د ده دنیا ټوله ورانه وه. ناګهانه د ده دنیا ټوله برابر شوه، د ده هر کار برابر شو، هره مسله د برابر شوه چې څه غمونه او څه سختې پختې څه تکلیفونه به تېر شو هغه تېر شو. داسې دی خوشحاله شو. خو ده چې د هغې جینۍ مخ ته وکتو نو د هغې په مخ باندې 12 بجې وې، غوسه وه، خفګان یې په مخ باندې ښکارېده. ده ورته بیا فریاد وکړو چې یاره زه ستا معشوق یم، ستا سره زه مینه کوم او ستا ما دومره خدمت وکړو، دومره زه په تا پسې وګرځېدم او د هغې باوجود تا زما سره داسې سلوک وکړو چې یاره داسې ناګهانه زما نه ورکه شوې، راپټه شوې او بیا په هغې له پاسه دا خفګان. دغه شهزادګۍ ورته غوسه شو. هغه ورته ویې چې هغه زموږ پښتانه چې وایي چې خولې ته چونګ خاورې واړوه، دا ته څه خبرې کوې؟ ته او زما مینه او محبت، تا که چېرې زما خدمتګزاري نه وی کړی او په ما د احسان نه وی کړی، دا احسان دې په ما نه وی راړولی، دا ستا په ځای بل څوک وی، نو تر اوسه به ما تکي کړی په نوکرانو، ځای ته به مې رسولی، څه دا خبرې کوې؟ خیر دی درویش ورته خپل څه فریاد خپل څه مینت وکړو. دغه نجلۍ خفه وه، ده ته یې ویل چې ستا ایمان د ټینګې نه دی، ستا ایمان په ځای نه دی، زما مخې له چې بیا را نه شي او ځه دا مینه محبت او دا قصې پېزه ستا کار نه دی، دا ته نه شي کولی، او ځه لار دې ووهه او د دې ملک نه خپې وباسه او څه مال دولت او څونه پیسې څه دې په کار دا واخله او ځه، د هېڅ انکار به تاته نه. دا ملک به ته بیا فریاد شروع کړي. دا درویش په دغه وخت کې په اصل کې که ستاسو د وروستنۍ قصې نه یاد شي نو د ځوانۍ په حالت کې د هلکوالي په ټایم کې دی او دا قصه چونکې شروع داسې د درویش په نوم نو مونږ ځکه د درویش نوم اخلو. نو دا درویش ورته بیا فریاد وکړي چې یاره
که زما د مال دولت لالچ وي یا زما مال دولت په کار وي یا دغه وي نو ما د تجارت سامان راوړی ما د کاروبار سامان راوړی په ډېره ګټو په ډېرو پیدو ما خرڅولی شو دلته ما نور هم کاروبارونه تر اوسه کلی شو د اوسه به ما د دنیا مال دولت ګټلی خو د هغې باوجود ما هېڅ هم ونه کړو زه تا ته ناست خیر خو دغه جنۍ د ده خبره ونه منله اتې لاړم د درویش دنیا بیا ګډوډه شو کله به په ښار کې د لیونو په شان د یو ګوټ نه بل ګوټ ته به چې د ښار نه به یې ړت نه کړو لاړ به ځنګل ته په ځنګل کې به کله یو ځای پروت کله به بل ځای پروت کله به بل ځای کله به ځنګل کې تنګ شو واپس به بیا ښار ته راغی خو دا بعضې سړی چې داسې د زړه د چا مات شي زړه یې وچ وي نو په هغه نه د دنیا خوند لګي نه پې د دنیا رنګ لګي نه پې د چا خبرې لګي نه په یو ځای کې وخت تېرېږي حالات هغه خراب وي د درویش نه ډوډۍ خوراک تېر و اوبه څښل تېر و د دنیا نور رواجتیارو بیخي مثال یې ښودلی ونه تقریبا ویلی کېږي چې 30-40 ورځې چې کله د دې درویش په دې حال تېرې شوې ویښته زلفې پرې راغټې شوې او نور خو دی روغ خو مثال د ده د لیونو شو ځکه خوراک څښاک هر څه د ده ختم شو د مخ ګناه یې داسې خرابه شو چې وچ یو هډوکی لرګی پاتې شو چا بیا پېژندنه چې دا هغه درویش دی هغه هلک دی هغه ځوان دی دا تکړه ځوان چې و که نه دا بل څوک دی دومره د ده حالات خراب شو نور چې د دنیا نه ناامیده شو نو راغی په هغه جومات کې سملاستو چې کوم جومات د دغې جینۍ هغه محل ته یا د هغې کور ته مخامخ و کوم کې چې ورته هغه یو نوکر ویلي چې ته په دغه جومات کې کښېنه که ستا مراد خدای پوره کړي راغی په هغه جومات کې پرېوته په دې کې په یو ټایم کې هغه خواجه سره راغی کوم چې د دغه شهزادګۍ ډېره نږدې نوکر و د هغې ډېر د راز او د هر څه نږدې او د هر څه په باره کې چې د هغې ورسره د هر څه ازادي وه د هر څه رازونه ورسره د هغې ډېر نږدې نوکر و د هغې خواجه سره دغه خواجه سره راغی د جومات دا خواجه سره چې کله د دې درویش په خوا تېرېده نو درویش خو په بد حال پروت څوک یې پېژنې هم نه چې دا څوک دی خو څوک وایي څوک وایي لیونی به څوک وایي څوک غریب سړی به یې پروت دی ځوانه به پروت دا خواجه سره چې کله د دې درویش په غاړه تېرېده نو د درویش خو نور څه نه شو ویلی خو ډېر په کمزوري ژبه ده یو شعر وي د فارسۍ یو شعر د زما نه شعر ده خو که بیا چېرته موقع میلاو شوه تاسو به پوسټ کړم ویلی کېږي چې ده دغه شعر وي نو چې دغه شعر دغه خواجه سره تېرېده نو په ده په غوږو دا شعر ولګېد نو ده خو نور د ګونې نه دا درویش ونه پېژنده خو د ده د اواز یې وپېژنده او د ده د تکلیف نه د ده د دې شعر د دې مقصد نه دې ته پته ولګېده چې یاره دا خو هغه درویش دی خواجه سراج خپل څه غرض و په جومات کې لمونځ یې کوه یا هر څه چې هر سړی چې راغلی و کله د هغې نه فارغ شو راغی او دا درویش د لاسه ونیو یو نوکر یې بل راوغوښته دا درویش یې په څه طریقه راوچت کړه راپایڅو څه په 2 کسه نیولی څه په چل ولو هغې شهزادګۍ له یې بوتو هغه جینۍ له یې بوتو او هغې ته یې سوال وکړو مینت ورته وکړو چې یاره دا هغه درویش دی هغه ملنګ دی چې کوم ستا په محبت کې یا ستا په عشق کې چې کوم دی نو د ده دا حال شو ستا د یو ښه لفظ د یو ښه ټکي د اورېدو دپاره دی دلته لیونی ګرځي په لارو کوڅو کې او تا دې ځان خفه کړو تا دې مخ واړو نو دا ګوره د ده څه حال شو هغه جینۍ چې دې درویش ته وکاته نو ښه یې پېژنده چې دا هغه دی د هغې نه به څنګه دی هېر شوی خو هغه زموږ پښتانه چې وایي چې پوزه یې تروه کړه هغسې د خواجه سرا نه تپوس وکړو چې دا څوک دی دا خو زه نه پېژنم دا تا څوک راوستی دې خواجه سرا ورته بیا مینت وکړو چې ته ګوره زما سوال ومنه دونه زیاتی مه کوه او دا زیاتی د انسان نه بیا وځو دا ګوره دا په تا هم ډېرې سختې تېرې شوي دي خو دا ګوره دا جز ستا دپاره څومره سختې تېرې کړي دا په خپله خبره کې چې کوم دی دا ډېر رښتینی دی او ته د ده سره ډېر زیاتی کوې او ډېر ناجایز ورسره کوې نو په دې کې د درویش ته هم پته ولګېده چې یاره په دې جینۍ باندې خو اوس هم څه خبره اثر نه کوي ډېره سنګدل د زړه ډېر کلک دی نو ده
په دغه ځای کې ډېره د افسوس خبره یې وکړه. دغه خبره چې وکړه نو په دغه خبره باندې د دغه جینۍ زړه لږ نرم شو. هغې جینۍ حکم وکړو چې یاره په فوراً کې دغه راوړئ. ها دې جینۍ دا خبره وکړه چې یاره دا چېرته لاول بوځه ډاکټر له طبیب له بوځه چې دی ښه شي. نو چې کله ښه شو بیا راغی نو بیا به بس نورې ګورو نورې خبرې اترې به کوو. دا خبره چې دې درویش واورېده نو بس د زړه وټکېده. د پته ولګېده چې یاره په دې خو خبره اثر نه کوي، زړه یې کلک شوی دی. نو دې درویش دا خبره وکړه چې یاره علاج مې ستا سره دی، ستا په لاس کې دی. که ته مې علاج کولی شي خو ټیک ده، او که ته مې علاج نشي کولی نو دغه نور د دنیا د علاجونه نه کوم او نه دغه په ما کار کوي او د دغې نه بس زما مرګ راته بیا قبول دی، مرګ مې خوښ دی. نو د دغې خبرې د لاسه چې کوم دی نو په شهزادګۍ یا په دغه جینۍ باندې اثر وشو او د هغې په اړه کې لږ رحم راغی. هغې بیا دغه خواجه سرا ته حکم وکړو چې فوراً کې لاړه شو. شاهي کم طبیبان چې دي کم حکیمان دي په فوراً کې لاړ شو، په منډه هغه راغواړه. خواجه سرا منډې کړې، سړی په کټ کې یو طرف ته بې حاله پروت دی. 5-6 طبیبان راله، حکیمان راله په منډه. د ده نبض یې وکتو، نور د هغه دور د علاج د بیمارۍ معلومولو چې څه اسباب وو، څه طریقې وې، څه علامات وو، هغه ټول یې وکاته. هغه دی وکړو نو دغه جینۍ ته یې وویل چې یاره د ده خو په وجود کې په وینه کې یا په دغه کې هېڅ کمی نشته. خو حیران موږ دا یو چې دا څنګه داسې بیمار دی او داسې د وجود دونه کمزوری شوی دی، د مرګ حال پروت دی، مرګ ته نږدې شوی دی، څه د ده موږ په چل نه پوهېږو. بیا پکې یو حکیم دا قصه وکړه چې یاره زه په دغه یوه قصه پوهېږم چې دی چېرته مین دی، چېرته عاشق دی او کیدای شي چېرته چا سره یا بې وفایي کړله او هغه خفګان د زړه ته رسېدل دی او دی تر څو خپل محبوب سره د خپل معشوقې سره میلاو شوی نه وي، د هغې دیدار، د هغې خبرې اترې، د هغې خواږه زړه ته نه وي رسېدلي، نو د ده جوړېده په هغه حال کې ممکنه دی، هسې ناممکنه، هسې د ده جوړېده ځکه چې د ده په وجود کې داسې څه د دغه فرق نشته، د بیمارۍ فرق نشته. دا حال چې دغه جینۍ واورېدو نو د هغې زړه نور هم نرم شو. خواجه سرا ته یې حکم وکړو چې فوراً نوکرانو ته حکم وکړئ چې دی حمام ته ورسوئ، د ده دغه وشي، غسل وشي او ښه په اعلی عطر وغیره باندې په هغې باندې د ده وجود ته خوشبو ورکوي او ښه اعلی پوشاک جامې وغیره بیا درته واچوي، ښه سنبال یې کوي، بیا یې راولئ ماله. نوکرانو منډې ترړې شروع کړې. سړی چې کوم دی نو ښکلی ولمبه، ښکلی پاک مزېدار اخري میرې ته لاړه، د 40-50 ورځو هغه ښکلې مزېدارې جامې ورته واچولې، خوشبو عطر وغیره یې پرې ولګولو. بیا یې راوستو، د دغه شهزادګۍ مخې ته کېنولو، بیا یې د دې مخې ته کېنولو. دې دا شهزادګۍ ورته موسکی شوه چې یاره سړي خو څه لږ ډېر رنګ بدل شو. چې دا جینۍ موسکی شوه، دا شهزادګۍ موسکی شوه، دا په خیر جو بس یکدم داسې دا درویش یکدم رانیغ شو، راپاڅېده او ته به وایې چې د اوسه خو دی مړ و، اوس ورته چېرته چا د بجلۍ کرنټ ولګاو، داسې رانیغ شو. او دې جینۍ ته یې وویل شهزادګۍ ته چې تا ته خو طبیبانو هم ویلي که نه چې زما علاج چې کوم دی ستا په لاس کې دی، ستا یو خبره، یو دیدن او یو ستا خندا وه، ته وګوره تا ما ته یو خندا وکړه، یو پرې موسکی شو، نو زما وجود ښه برابر شو، زه ښه ټیک ټاک شوم، څه فرق په ما کې نشته. دغه جینۍ حیرانه شوه چې یاره اوس د دې سړي سره څه کوي، د ده نه خو په څه طریقه خلاصېده نه شي، دی په خپله خبره کې رښتونی دی، په خپله خبره کې سیده دی، برابر دی. دې شهزادګۍ ورته وویل بیا دې جینۍ دا په اصل کې د باچا لور وه، خو دا قصه به وروسته راځي چې دا څنګه شهزادګۍ وه، څنګه دې ځای له راله. دې شهزادګۍ ورته بیا وویل چې یاره ما هغوی ته په خپله خبره کې رښتونی وموندې او زما ستا نه خفګان په هر څه چې و خو خیر په ناجایزه و، او اوس چې ته څه وی او ستا څه مطالبه یې، څه ستا ارمان یې پړه، زه هغه کول غواړم، هغې ته زه جوړ یم، هغه زه کولی شم. دې درویش ورته وویل، دې ملنګ ورته وویل چې زما په نور پړی څه ارمان نشته، نه مې د دنیا د مال دولت سره کار شته، نه مې د جایداد سره کار شته، نه مې د باچایي د ملکۍ سره کار شته، هېڅ سره مې امکان نشته.
بس چې صرف ته راسره نږدې ستا سره مې وخت تېرېږي ورځ شپه مې تېرېږي بس دغه زما ټوله دنیا ده زما ژوندون دی زما بل څه ضرورت نشته. شهزادګۍ چې د ده دغه دوه ټوکه جواب واورېد نو بس د ده مطالبې ته یې تن کېښود. د خواجه سرا په ذریعه باندې یو ملا راوغوښتی شو ډېر په خاموش او ډېر په خفیه طور باندې د دغه درویش سره د دغه شهزادګۍ نکاح وشو واده وشو. د درویش به د دې نه نور بډ غټ څه ارمان و هغه ته به د دې نه نوره بله غټه څه خوشحالي وه. دا خو د هغه دپاره یو خوب او یو داسې خوب چې د هغې تعبیر نه وي هغه ته یې خدای تعبیر ورکړ. ډېر زیات خوشحاله او ډېر د خبره چې د خوشحالۍ حد یې نه و. خو 4-5 ورځې وشوې یو طرف ته دی ډېر بې انتهایي بې تاسه خوشحاله دی بل طرف ته د ده په دېړه کې داسې یو ټک دی د هغه ټک د لاسه د ده د شپې خوب نه کېږي. دا چې کومه بېطرزه خوشحالي ده پې دغه خوشحالي چې کوم دی نو دغه خوشحالۍ ته یې نه پرېږدي. 8 ورځې چې کله وشوه نو دې شهزادګۍ ته تپوس وکړو چې زه تا د څو ورځو نه وینم او داسې راته هم پته لګي چې ته په دې خبره ډېر خوشحاله یې چې ستا د زړه مراد پوره شو. خو داسې ماته لګي چې ته په څه خبره ډېر خفه یې په زړه کې د دې ډېر دروند خفګان او ډېر په زړه کې دې څه خبره پرته خو ته وایې نه. دا درویش اخر خوله راکولاو کړه. درویش شهزادګۍ ته وایي چې یاره زما په زړه کې یو څو خبرې دي او د هغه خبرو که ما ته تر څو پورې جواب نه میلاو شوی نو زما د ورځې د شپې ګذران ګران دی زما د شپې خوب حرام شوی دی او زما هغه سوالونو جوابونه ماله پکار دي. شهزادګۍ ورته وایي چې ستا په زړه کې څه تپوس څه داسې خبرې دي څه داسې شک په ستا په زړه کې راوچت شوی دی چې ته د هغې د لاسه خوب نشي کولی. نو هغه ورته وایي چې یاره یو شک خو مې په زړه کې دا دی چې ستا خو صرف ما مخ لیدلی دی ستا ما مخ پېژندلی دی د هغې سره زما د زړه سودا شوې ده نور ستا ما ته دا پته نه لګي چې ته څوک یې څوک نه یې د کوم ځای یې د کوم ځای نه یې. په دې خبره زه نه یم پوه چې ته باندې چا دا ظلم کړی او زیاتی کړی او ته زخمي شوې په اسندق کې بیا د دیوان له ښکته راوغورځولې. په دې خبره زه نه یم پوه چې تا زه کوم هغه حبشي هلک له ولېږلمه خط دې راله راکړه هغه دومره دولت ماله راکړه ستا په خط باندې په چوپه چاپه خوله دا څنګه. په دې زه نه یم پوهه چې هغه په یو ورځ کې چې کوم دی نو هغه یو شړ بړ کور څنګه داسې آباد شو هلته د دنیا قسمه قسم څیزونه راورسېده نوکران راورسېده د دنیا قالینونه او پردې او د هغه شړ بړ کور نه محل جوړ شو او په دې نیم خبر چې یاره بیا 2 ورځې بعد چې زه کله بیا وشوم بیا راپاڅېدم نو هغه هلک او هغه توره ښځه یا توره جینۍ چې کوم دی نو هغه چا وجلي او زه دغسې هغه کور شړ بړ هر څه پاتې شو ته بیا زما نه وچ په وچه داسې خفه وې وچ په وچه راغلی وې چې زما نه خفه ولې وې. شهزادګۍ چې دا خبرې واورېد شهزادګۍ خفه شو ده ته یې ویې چې آیا تا خپله واده هېره کړه تا زما سره واده نه و کړی تا ته ما ویلي نه و چې یاره زه چې زه څه کوم په هغې کې به کار نه ساتې زما نه به د یو شي تپوس نه کوې چې تا کار تا ولې و او چې زه تا ته څه ویم چې دا وکړه نو دا به کې. په خیر درویش ورته وایي چې بلکل ما ته خپله ښه واده ښه یاده ده ښه راته یاد دي ښه دغه دي خو زما په اړه کې اوس دا سوالونه دي او د دغې جواب چې ما نه یې موندلی نو زما ورځ تېرېده ګران او داسې واده خلافیانې خو ما نورې هم کړي دي خو تا زه بیا معاف کړم بس په هغې کې به یو دام شي ما به معاف کړي او د ښځې خاوند تر منځه خو د سره پرده نه پرده زموږ هسې هم ختم شوې ده نو بیا ولې دا خبرې چې کوم دا زما نه پټې دي ته ما ته دا خبرې نه کوې ته ما ته به دا خبرې ضرور. شهزادګۍ د ده په خبرو مجبوره شوه هغې ته پته ولګېد یاره اوس دی نه خلاري تپوس کوي نو ده ته بیا ووایي چې زه درته ګورې قصه کوم خو هسې نه چې د دغې قصې نه بعد ستا زما نه زړه تور شي او د دې قصې نه بعد نور نقصان جوړ شي هسې نه ته زما دا خبرې بیا چاته وکړې په ما باندې نور دنیا ورانه
درویش ورته وایي چې آیا ستا زما نه دا تمه هم کیدی شي زما د دې دومره محبت او د دې دومره خدمت او د دې هر څه له پاسه زه آیا دا کولی شم شهزادګۍ چې کله یقین پوه شو چې یاره د ده ایمان په ځای دی او یقیني په ځای دی دی څه نه شي کولی چاته حل یا نه شي ویلی یا دی د خپلې خبرې نه شي اورېدی ده ته وایي چې زه ټیک چې ته نه قلارېږې نو زه به درته ټوله قصه وکړم زما خبره زما قصه واوره د هغې نه بعد بیا ستا خوښه ده چې ته څه کوې او څه نه کوې شهزادګۍ بیا وایي چې یاره زه په اصل کې دا کوم دمشق ښار چې د دې چې اوبه مې ځای سره نه دي راوړل مرۍ مې د دې چې دا کوم باچا دی چې کوم سلطان دی زه په اصل کې د ده لور وم چې د دمشق باچا شو د هغې سلطان شو د هغه لور شوه هیڅ یو زه لور وم زما رور نه و یا زما پلار بل څه زوی نه و بل اولاد نه و ډېر ناز و نخرې وې ډېره مینه محبت و د دنیا څه کمی ماته نه و هر څه پوره مزې وې ژوند تېرېده 10 12 کاله 14 کاله 15 کاله چې کله زه دغې عمر ته ورسېدم ناګهانه بس په ما څه چلو شو بس دا اړه به مې خفه نه به مې د خپلو ملګرو سره لوبې کولې نه به مې څه ښه خوراکونه کول نه به چېرته د پلار مور سره چکر له تلمه بس هېڅ شی را باندې ښه نه لګېده دنیا راته ټوله پیکه پیکه شو بس د څه شي سره به مې زړه نه لګېد یوه ورځ دغه زما دا نوکره چې کومه ده دا زما رازداره دغه خواجه سره دا ټول په ما باندې خفه و نو یو ورځ دی ماته وایي چې یاره ما ته داسې یو قسم شربت معلوم دی دوایي ده پکې چې د هغې سره به ستا دا زړه کولاو شي ستا د زړه نه د دې سر نه به دا بوج کوشي او ستا سترګې به رڼا شي او ستا طبیعت به دغه سره حشاش بشاش شي ته به ورسره خوشحاله شي نو ما ورته وایي چې هله فورا دغه شربت را حاضر که ماله راوړه دغه خواجه سره لاړ او دغه شربت یې جوړ کړ په یو ګیلاس کې یا په یو لوښي کې ور واچو یو هلک و یو نوکر و داسې زړې شان جامې اچولې وې هغه یې ورکړې راویلېږل دغه شربت ما له راغی دغه شربت چې ما وڅښه نو د هغې سره زما بس د شربت څښلو چې زما دا سترګې رڼا شو داسې راته شوه چې په سترګو مې څه پړده وه هغه اوچته شوه پړه او په سر باندې چېرته ډېر غټ بوج و هغه لرې شو وجود مې سپک شو دا دنیا راته سمه رڼا ښکاره شو دا اړه مې خوشحاله شو څه مې چپې شروع د ډېرې خوشحالۍ نه دغه که ملک چې و نو دله مې په دغه ټایم کې څه اشرفۍ یا هر څه انعام چې و هغه مې دله ورکړو دغه هلک دغه انعام واغسته ولاړ او دغه خواجه سرال ته مې ویل چې بس ته روزانه چې کوم دی نو دغه شربت ما له رالېږه او ما له دغه کوه چې زه روزانه دا شربت څښم بس دغه خواجه سره به روزانه دغه شربت جوړوم دغه هلک په لاس به یې رالېږه او ما چې به کله شربت وڅښه نو زما به طبیعت ډېر خوشحاله شو بس ما به د خوشحالۍ نه ډېر د سرور او د طبیعت نه به مې دغه هلک نه انعام ورکړو پیسې اشرفۍ وغیره به مې ورکړه او دی به مې بیا رخصت 10 12 ورځې 15 ورځې یو میاشت چې پکې تېره شوه ما دې هلک ته فکر وکړو چې دا هلک روزانه راځي دله زه دونه اشرفۍ دونه انعامونه ورکوم او دی بیا ځي او د ده سره به څومره پیسې څومره اشرفۍ به ورسره جمع شي او دی هم حق په پخواني خپل زوړ شلېدلي پیدلي لباس کې راځي او سخا پسخا راځي د خپل غور ولې نه کوي دی دا دونه پیسې چېرته وړي بس په سبا له چې هغه هلک بیا هغه شربت یې راوړ نو دې ته تپوس وکړو چې ته راځې او دونه تاله زه پیسې درکوم هغه ته وړیا تا پیسې تا څه کړي ته پرې ځان له لباس ولې نه هلې ته ځان له نور خپل جامه پیزار پې ولې نه کوې رنګ روغن دې پې ولې نه کوې دا په بد حال بس هغه هلک لږ ساعت غلی او بیا یې په سترګو کې اوښکې رالې وې چې یاره خو ته چې ماله کومې پیسې راکړې خو زما سره 1 روپۍ هم نشته هغه چې زه د دې نه بهر شم زم د نوکرانو چې کومه مشره ښځه ده بس هغه یې زما نه ټولې واخلي او زما سره 1 روپۍ هم نشته نو زه ځان له جامه پیزار په څه دا خبره چې شهزادګۍ واورېده نو ډېره خفه شوه او دغه خواجه سرای راوغوښت او هغې ته یې حکم وکړو چې دا هلک بوځه او د ښه ښکلی مزیدار دغه حمام ته بوځه او ښه ښکلی ولمبوئ پاکې کړئ ښایسته ښکلي پاکې جامې ورته واچوئ او د نن نه بعد بس دی به په محل کې څه خوراک څښاک چې دا نور خلک کوي قیمتي خوراکونه هغه به دی کوي د ده به بیا له تنخوا مقرره کوي او د ده به ډېر غټ خیال ساتي
د حکم تعمیل وشو، هلک ته جامې وغیره بدل شو. د هغې نه بعد به هغه هم په دغه دربار کې په دغه محل کې قیمتي خوراکونه به یې کول او روزانه به یې د شهزادګۍ له هغه شربت راوړ. نو یو میاشت نه به چې ده په دغه دربار کې په دغه قیمتي خوراکونو کې او په دغه قیمتي لباسونو په دغه هر څه کې تېره کړه. روزانه لمبولو په قسمه قسم صابونونه وغیره د هغه دور چې د ډول سینګار کم څیزونه و د هغې استعمال سره د هلک رنګ را پرېښو، سم ښایسته شو. بس داسې شو چې بیخي دغه خبره چې د 14مې سپوږمۍ هغه ښایست شو، چا به ورته کتی نه شو. دا هلک به روزانه راته هغه معمول په شان روزانه به راته شربت پې راوړه دې شهزادګۍ له. د دغه هلک ښایست هسې هم ډېر و، هر چا به خوښ و، د هر چا اړه ته پرېوتی و. د دې شهزادګۍ د اړه ته هم د هلک ډېر پرېوتی و. بس روزانه به دا شهزادګۍ پته مو چېرته کله به د هلک راځي شربت به راوړي چې زه به شربت هم وڅکم او دغه هلک به زه وینم او چې د سره زه ګپ شپ ولګوم. وخت تېرېده روزانه به د هلک راته شهزادګۍ به ورسره ګپ شپ لګو، خبرې اترې به یې کولې، ټوله ورځ به دغه ټوکې ټقالې وي او بیا به چې کوم دی نو هغه تله. یوه ورځ داسې ورځ راغله چې دغه هلک ځوان شو. چې کله ځوان شو نو بیا په دربار کې د ده په راتلو پابندي ولګېده چې دی به اوس محل ته به دننه نه راځي. محل کې دننه زنانه دي، نوکرانې دي، نورې ښځې دي. محل ته دننه په راتلو په ده باندې پابندي ولګېده. هلته به د شهزادګۍ به د دغه هلک نه بغیر وخت نه تېرېده. دا به پسې ښه واړه به خفه واړه به پسې خفه و. اخر یوه ورځ یې دغه خواجه سرا راوغوښته چې یاره تا ته زه یو کار وایم او تا هغه یو کار وایي چې څه کار وکړو؟ چې ته داسې کار وکړه چې څونه دولت څونه اشرفۍ څومره مال لګي هغه به درله زه درکړم او ته لاړه شه او زمونږ چې کوم دا بازار دی د ښار دا بازار د دې رسا په منځ کې یو غټ دوکان یو عالیشان دوکان جوړ کړه او بیا په هغه دوکان کې د دنیا قیمتي زر جواهر چې کوم دي جواهرات زیورات هغه ور واچوه. قیمتي لباسونه چې کوم باچاهان او عمرا او وزیران او شهزادګان دا خپل ښځو له وړي د هغو چې کوم قیمتي لباس لګي هغه پکې راوړه. د دنیا چې کوم قیمتي څیزونه دا پکې کېده او هغه هلک چې کوم دی نو دغه هلک بوځه و دی پکې هلته کېنوه. د کیسې نه به اوس تاسو ته پته لګېدلې چې د هلک په اصل کې څوک دی، دا د چا قیسه روانه. که چا ولنی قیس کتلی او که چا نه یې کتلی نو بیا به هغه ته پته نه لګي چې یاره دا بس څوک هلک به وي. نو هغه پکې بیا کېنوه. بل زمونږ دا محل چې کوم دی نو دې ته خواته چېرته نږدې هغه هلک له یو وړوکی شانتې بنګله ښکلې ښایسته مزېداره جوړه چې هغه پکې پاتې کېږي. د شهزادګۍ د حکم تعمیل وشو، خواجه سرا ولګېد، څومره پیسې دولت چې لګېده ته خو د بادشاه لور وه شهزادګۍ وه هغې ته د پیسو نه د هغې نه تپوس و چې ته را پیسې چېرته وړې او نه ورته څه کمې و. شهزادګۍ په حکم باندې د بازار په منځ کې یو عالیشان دوکان جوړ شو. قسمه قسم د دنیا چې څه قیمتي زر جواهراتو زیوراتو او کالیو او لباسونو وغیره خوشبویانې هغه ته هغه په دوکان کې کېښودی شو. هغه هلک دوکاندار شو. هغه له په لږو ورځو کې د هغې د کور خواته نږدې بنګله جوړه کړه، بنګله تیاره شو. په لږ وخت کې دغه هلک بخښنه غواړم په لږ وخت کې دغه هلک د دغه ښار مشهور تاجر شو یا مشهور دوکاندار شو. د ده په شان د په دغه علاقه کې داسې دوکان د هغه بل چا نه و. دوکان یې روان شو خو لسم په نمونو روان شو. هلک هم ډېر خوشحاله خو بل طرف ته په شهزادګۍ باندې یوه لحظه تېرول ګران. پړک بیا روښارمان و چې ما د هلک بیا ولیدی، د ده مې یو نظر دیدار وکړی، هغه شانې مخکینی په شانې موږ ګپ شپ ولګوله، ټوکې ټقالې وکړې. دې یوه ورځ دې خپلې خواجه سرا دغې نوکرې ته وویل چې یاره ته داسې کار وکړه چې زما نور له صبر نه کړه او زما نور وخت نه تېرېږي خو ته داسې کار وکړه چې د دغه هلک نه د دغې د هغه چې کومه بنګله دا خوا زموږ محل ته نږدې ده د هغې نه زما دې محل ته خفیه لاره راوله، په ځمکه کې یو خفیه سورنګ راوله، نوکران ولګوه خو چې دا خبر بل چاته ونه رسي.
نو د دغې خبرې خبر اړو چاته به کېناو دا کار وکړه. خواجه سرا د دې په حکم تعمیل کړو، نوکران کسان یې ولګول، خفیه کار یې پرې وکړو. دغه کسان یې د بل ملک نه راوستي وو. داسې انتظام یې وکړو چې اړو چاته پته ونه لګېده چې یاره دا په دې ځای کې لا څه کار وم شو ونه شو. د بل ملک دا که مزدورانو چې هغه وي چې زه څه لار به جوړوئ، زموږ د دغه سرکرداغو مزدوره وشوه، ډېرې پیسې ورله ورکړو، پټ په پټه یې رخصت کړه. په لږو ورځو کې د هلک د بنګلې نه د شهزادګۍ تر محله پورې خفیه د ځمکه کې دننه لاره وکنیسته شو. بس بیا چې به کله د شهزادګۍ دغه هلک د هغه ګپ شپ ته، د هغه ټوکو ټقالو ته، د هغه دیدار ته بیړه کېده، نو بس دغه خواجه سرا ته به هغه به په هغه پسې هغه دوکان ته یا هغه بنګلې ته لاړ او د هغه اړه به یې هغه را په مخ کې کړه. دغه غار یا دغه سورنګ په ذریعه به د شهزادګۍ محل ته پټ راوست. بس هغو به ټوله شپه ځان له ګپ شپ ولګو، ټوکې ټقالې دا خبرې اترې به وشوې چې کله به سهار شو دا هلک به پټ په هغه لاره بیا رخصت شو، بیا به لاړ. ورځې تېرېدې په دغه طریقه د دې خبرې اترې روانې او د دې شهزادګۍ د دې راز نه صرف د دې 2 دایانې 2 نوکرې وې چې کومې دا شهزادګۍ کوم را لویه کړې وه، را غټه کړې وه، او دغه یو خواجه سرا و چې دې ته پته وه نور چاته پته نه وه. یو ورځ دې شهزادګۍ د خواجه سرا ته وویل چې ته لاړ شه، هغه هلک د ځان سره که راوړه چې راولې چې ګپ شپ ولګو وینم یې. دغه خواجه سرا چې هغه هلک له لاړ نو د هلک په تندي 12 بجې دي. ته ورته د شهزادګۍ پیغام واورو چې هغه دې غواړي، وایي چې رایول. نو هلک هېڅ هم ونه ویل، غلی ناست و، یعنې مطلب یې دا و چې نشم تللی. خواجه سرا واپس راغله، چې کله خواجه سرا تشه راغله هلک ورسره نه و، نو شهزادګۍ خفه شوه، تپوس یې وکړو چې هلک نه هغې ورته وویل چې شهزادګۍ هلک خو داسې په تندي 12 بجې وه، ما ورته ستا پیغام واورو. هغه اړو چې د راتلو نه انکار څه خو ځان یې بیخي غلی کړو، سره یې څه ونه ویل. شهزادګۍ وایي چې زه دا خو دغه خبره زموږ د خلکو خبره ځان به ترې ورک شوی او زه یې ما ډېر په سر خېجولی دی او ډېر ناز نخرې وله وړم او د هغه نه به ځان ورک شوی او دا خیال به چېرې زه ځوم څوک یمه. یو خواجه سرا ته وایي چې لاړه شه او ورته ووایه چې که نن رانلې، نن د شپې رانلې، نو سبا به زه د محل نه وځم او زه به درشم. چې زه د محل نه وتم درغلم، نو د دې رسوایۍ نه، د دې بدنامۍ نه او د دې خبرې نه خبر د ما سره به خدای خبر چې باچا به څه راسره کوي، څه به راسره نه کوي، دنیا به راسره څه کوي څه نه کوي، ستا به ګوره بل حل نه. دا خواجه سرا چې لاړه هغه هلک ته یې دغه خبره وکړه، نو هلک ته خو پته ولګېده دا خو خطرناکه دمکي ده. بس هلک خواجه سرا سره را په مخ کې شو، را روان شو. چې راغی د شهزادګۍ کمرې ته راورسېد، هغه سره کېناست، خفه دی اوس په تندي 12 بجې دي. شهزادګۍ ته تپوس وکړه چې ته آخر ولې خفه یې، څه کمی دی تا ته، څه مسله ده، څه تکلیف دی تا ته. نو هلک وایي چې یاره د دې ښار په هغه بل ګوټ کې یو باغ دی او د هغې مالک هغه باغ خرڅوي. باغ ډېر قیمتي باغ دی، ډېر ښکلی او ډېر عظیم الشان او ناشنا باغ دی. د دنیا چې څه قسمه قسه رنګینۍ دي، ګلونه دي، میوې دي یا نیرونه دي، هغه په هغې کې بهیږي، یا چې څه ښکلی قیمتي محل دی نو هغه په هغې کې دی او داسې حسن او ښایست په بل ځای کې نشته. او بل دا خبره چې د دغه باغ سره یو وینځه ده او هغه مالک وایي چې یاره چې څوک دا باغ هلي دا وینځه به ورسره هم هلي، چې څوک وینځه هلي نو دا باغ به ورسره هم هلي. یعنې دغه دواړه په ځای باندې د خرڅي، یوازې یو څیز نشي خرڅېدی. شهزادګۍ وایي چې ښه دا دونه غټه خبره خو نه ده، څه حساب د دې څه ریټ دی، څه قیمت دی وغیره. دې هلک ورته ووایي چې یاره د باغ قیمت 4000 اشرفۍ دی او کومه چې دغه وینځه نو د دې قیمت 1,00,000 اشرفۍ دی. شهزادګۍ وایي چې ځه دغه جنۍ به هم چېرته ډېره ښایسته وي، دغه وینځه به دا هلک ته یې وړوکی وړوکی را لوی شوی دی او زړه ته به یې دغه جنۍ پرېوتې، ډېر دغه به شوی، خو ځه زما په دغه کې دغه مېس خبره نه ده چې د ده کومه خوښه ده، بیا زما خوښه ده، اوس دی به زه خوشحاله ساتم. بس حکم یې وکړو، خواجه سرا ته یې حکم وکړو چې فوراً کې لاړه شه او د مالک سره خبره کوو، دې هلک له دغه باغ او دغه وینځه دغه دواړه وله واخله.
فورا کې د شهزادګۍ د حکم تعمیل وشو. پالک خوشحاله و، پالک باندې بیا اختر شو. بس د هغې نه بعد به بیا هغه چې کله به شهزادګۍ راوغوښته نو بس هغه به راته د شهزادګۍ سره به ګپ شپ خبرې اترې ټوکې ټاقالې به کولې. بیا به ته د شهزادګۍ هم دغه خبره چې وخت پې تېرېده و د هغې هم دړ ارمان پوره کېده او ورځې شپې تېرېدې. یو ورځ د خواجه سرا د شهزادګۍ له هماغه شربت راوړ چې کوم به هغې روزانه څښه. شهزادګۍ چې دغه شربت وڅښه نو دړی حشاش بشاش شو، طبیعت یې ډېر برابر شو او د هړۍ سمه هوا وکړه، سمه چپه یې وکړه او په دې زړه کې داسې ارمان داسې شوق راوشد که چې یاره روزانه دا هلک یا په مخه دا هلک زه راغواړم دا په دې خفیه لاره راځي راشه نن خو زه پخپله په دې خفیه لاره لاړ شم، هسې د ناسم څوک ترې نه خبرېږي، پټه به لاړ شم پټه به راځم دا هلک به وینم، د دغه کور به وینم، بیا به هغه ناشنا باغ به وینم، بیا په هغې کې چې کومه بنګله د هغه به وینم، هغه وینځه به وینم بس بیا به راځم دا چکر به ولګو. بس دغه شوق چې واخیسته نو د ټولو نه دغه خپلې خواجه سرا نوکرې نه یا دغه نورو هر چا نه پټه خفیه په هغه لاره ووته. لاره ووته راوړه شوه هغې بنګلې ته لاړه، د هغې نه بیا باغ ته لاړه. چې باغ ته ننوته ګیر چاپېره وکړه حقه یې رانه ګوته په خوله پاتې شو چې یاره دا څه ناشنا دنیا ده، څه قسمه قسم طوطیان دي، بلبلې دي، ښایسته ښایسته مرغۍ دي، هغه ګیر چاپېره په دې ونو کې چڼېږي، دا سندرې وایي، یو خوا بل خوا الوځي راالوځي، شور جوړ دی د مرغو، قیمتي قیمتي ښکلي ښکلي د ګلونو ونې دي، باغچې دي، د میوو ونې دي، د میوو نه ډکې ځای په ځای دا فوارې چلیږي په دې باغ کې، دا واړه واړه نیرونه بهیږي سپین سپین د اوبو، ښکلې ښکلې کورسۍ پکې ځای په ځای لګېدلي دي یا د ناستې ځایونه پکې جوړ دي د هغه وخت مطابق. شهزادګۍ حیرانه ده ګوته په خوله ده چې پروردګاره دا خو زموږ په دې ښار کې داسې یو ښایسته باغ و خو دا ما نه و لیدلی، واقعي چې دا خو ډېر ښکلی ښایسته باغ دی، دغه هلک چې پسې دومره خفه و دومره د هغه په اړه کې ارمان و نو چې دا خو ډېر دغه بیا د شهزادګۍ په دې زړه کې دا شوق نور هم سیوا شو چې یاره په دې باغ کې چې کوم دا محل دی هغه به د دې نه هم ښایسته او بیا چې دا کومه وینځه ده د دغې هلک خوښه شوې وه نو هغه خو به بیا د دې هر څه نه ډېره ښایسته ځکه چې د باغ قیمت 4,000 اشرفۍ او د هغې قیمت 1,00,000 اشرفۍ نو بس دا په دې شوق کې روان 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 بس دننه دې محل ته ننوته. محل ته چې ننوته نو بیا حیرانه شو ګوته په خوله شو ښکلې غټې غټې کمرې او په دیوالونو دا ناشنا ناشنا او داسې عجیبه پردې لګېدلې دي، تصویران مصویران پرې لګېدلي دي، رنګ او نقش و نګار پرې شوی دی، فانوسونه لګېدلي دي، رڼاګانې پکې جوړې دي، ښکلې ښایسته ځای په ځای خوشبویانې لګېدلې دي، قالینونه مالینونه او څه خو چې څه د هغه دور سهولت او څه د مستۍ او د رنګینۍ او د عیاشۍ سامان و هغه کور کې په هغه محل کې برابر. شهزادګۍ په دې محل کې ګرځېده نو اخره کې یو کمرې له لاړه نو هلته دې داسې منظر ولیده چې دا حق حیرانه شوه د دې چې په اړه کې څه هغه خواهشونه او د دغه هلک څه مینه وه څه محبت و د هغې پکې څه احترام هغه یکدم ختم شو او ډېره انتهایي غوسه شو. منظر دې دا ولیده چې دغه کومه وینځه چې وه په دې 1,00,000 روپۍ 1,00,000 اشرفۍ چې هغه څه شو تکه توره یو څښا بلا د نظر د کتو نه و چې چا ورته کتلي وي او دغه هلک چې کوم دی نو دغه دیو په یو کمره کې دیو په دې شهزادګۍ په یو ناجایزه کار ولیده. شهزادګۍ د هغه ځای نه راواپس شو په تن بدن یې اور لګېدلی و هم غوسه وه هم خفه وه د دې هلک په عمل باندې د ده په حرکت باندې او د دې هر څه د دې خپلو باوجود دومره دغه او بیا د ده پرې دومره خرتوب او قمقلتوب باندې چې یاره د دغې جینۍ دې رنګ ته وګوره یا د دې نور بې شرمۍ دې بې حیایۍ ته وګوره او د 1,00,000 روپو ته وګوره د دې خوی ته وګوره 1,00,000 اشرفو ته خو د جینۍ په بړه کې چې د هلک مخ له رازونو غوسه او قهر هلته هغه هلک او هغه تورې جینۍ ته هم پته ولګېده چې یاره دا خو چېرته شهزادګۍ راغلې موږ یې ولیدو هلک زر زر ځان برابر کو رامنډې کړې شهزادګۍ د محل نه بهر ته چې څنګه وته نو د هلک پسې رامنډې کړو شهزادګۍ په خپو پرېوته
منیتونه ورته شروع کړل ځکه هغه ته پته وه چې دا خو شهزادګۍ که زما نه خفه شوه ولاړه پلار ته یې چاته ووایي خو سر مې د تنه کټ کېږي چې څه د مال دولت څه دي خو د دې د سره د هر سره نه ورانېږي. شهزادګۍ ته په خپو پرېوته منتونه او سوالونه یې ورته شروع کړه څه زارې او څه دغه. نو شهزادګۍ که ډېره کوزه وه ډېره قهر وه ډېره قهر بړه کې پروت خو د هلک دا زاري مینت او د هلک اوښکې چې ولیدې نو شهزادګۍ زړه نرم شو. دا شهزادګۍ د هلک څه په چل ولو څه په دروغو څه په اوښکو باندې دا رامنې کړه او رضا یې کړه په دې ته ویې چې ته راځه زما سره کښېنه زه په نن په تا باندې یو ناشنا قسمه شراب د باندې څکم. شراب په دغه پخواني دور کې داسې عام لکه مشروب لکه زموږ چې خلک نن سبا د چا کره لاړ شي نو پیپسي بوتل وغیره داسې چې کوم نه دا ضرور پروټۍ په خوراک کې یو لازمي غوندې کې شی یو سود غوندې کې خلک کوي چې یاره دا په دې میلمه باندې دا سود. نو شراب پخوا په دور کې داسې د سود یو څیز یو مشروب و چې لکه دا به خامخا میلمه له ورکړه کېدی شي میلمه به خوشحالېده. دې هلک په دې شهزادګۍ باندې داسې ناشنا شراب وڅکول چې دې شهزادګۍ چېرته څکلي نه وو. شهزادګۍ چې کله یو جام ور واړو کله یې دویم جام ور واړو چې کله یې دریم جام ور واړو نو شهزادګۍ بېهوشه شوه. چې بېهوشه شوه نو د هلک خو دغه تورې بلا سره سلا برابر وه د هغې سلا باندې هغه هلک او دغې بلا چې کوم دی نو د هغې سره خنجر و د دې هلک سره توره وه. دا شهزادګۍ عاجزه په دغه توره او په دغه خنجر وواله هارې هارې تن بدن ولعینو وجود پینو کې سر شو لت پت شو. د دې دا خیال دا اوس د شهزادګۍ دا قیصه خو تاسو کوم خو لکه دا شهزادګۍ د خپل خاوند د درویش ته لګیا دا قیصه کوي چې کله دا شهزادګۍ کله د دغه هلک یقین شو چې یاره دا شهزادګۍ خو مړه شوه مړه ده اوس قیصه یې ختم شوې ده نو بس دا شهزادګۍ په صندوق کې بنده کړه. صندوق کې چې کله بنده کړه نو بس بیا یې په خفیه ته ورسره ویوړو دغه شپې دغه نیمې شپې دغه دیوال نه د ښار د دیوال نه یې کته غورځول. نو بیا د هغې نه بعد تاسو ته نوره قصه معلوم ده چې په هغه ځای کې درویش عاجز چې کوم دی نو هغه د خدای په دغه راغلی هلته ناست و هغه ته صندوق میلاو شو جنۍ هغه ښار ته دننه راوړو څه په منډو په تړلو به د هغې علاج وکړو په خدمتونو څه په دغه باندې چې کله شهزادګۍ د درویش ته وایي چې کله تا زما دونه خدمتونه وکړه زما د علاجونه وکړه چې کله زما هر څه برابر شو زه ټیک ټاک شوم نو بیا چې کله ستا سره پیسې ختم شو ته ما فکرمند ولي نو زه ستا په خبره پوه شوم ستا به د زړه په راز زه پوه شوم چې یاره د ده سره خرچه نشته پیسې ورسره نشته څه مال دولت چې دا خو د په ما ولګو. نو بیا ما یو خط ولیکو یو خط مې ولیکو دغه کم حبشي هلک چې و کم دغه نمرنګې هلک چې و دله چې ته ما لیږلی وې دغه زما په اصل کې زما ذاتي خزانچي دی. هغه هلک ته ما خط ولیکو په هغه خط کې مو ورته دا ولیکل چې یاره زه بس داسې په یو ځای کې یم او ښه ټیک ټاک یم روغه رمټه یم اوس ما ته څه تکلیف نشته څه مسله راته نشته خو ته چاته به زما دا حل پیل حال نه وې او دا کس مې در ولېږه دله دومره اشرفۍ ورکړه چې دی راوړي بس هغه خط چې تا زما خزانچې لیوړ نو هغه تا له اشرفۍ ورکړې تا راوړي. بیا زما په اړه کې انتقام و چې یاره زه به د دغه کوم چې دغه هلک و او کوم چې د دغه دا توره معشوقه وه د دې نه به زه خپل انتقام منم خپل بدل به ترې اخلم. نو بیا ته ما هلته ولېږلې د هغه دوکان ته مې سودا له ولېږلې ما ته پته وه چې دغه هلک د ټینګې نه دی او د هر سړي سره او د هر ناشنا سړي سره د هغه خبره چې څوک ورته وخاندي نو د هغه سره دوستانه کې ګپ شپ ورسره جوړوي چې ته کله لاړې نو د هغه سره دې ګپ شپ جوړ شو. بیا تا هغه په دعوت وبللې تا راغې زما نه دې تپوس وکړو ما چې تا ته وایي چې ځه لاړ شي دونه سړی دعوت وکړي د چا دعوت به نه غورځوي ته بیا لاړې د هغه سره دې 3 ورځې واړولې بیا رالې نو بیا تا معذرت وکړو نو ما تا ته وایي چې زه خیر دا پکې راځي خو د بل احسان به په سر نه وړي هغه ستا مېلمستیا وکړه نو اوس ته فورا لاړ شه او هغه هم راوبله او چې څنګه ته لاړې هغه دې رابله نو زه لاړم په خپلې مور پسې پټه لاړم نو زما مور خو زه دا کم وخت چې زما ستا سره واړه زه بیمار وم یا زخمي وم بېهوشه وم په دې تکلیف کې وم نو دا دونه وخت زما د مور زما دا خبره پټه ساتلې وه چې یعنې دا چا ته په چکر تللی دا هر څه چې زما د مور زما دا خبره زما پلار ته یا
خواوشا بل هېڅ چاته نه وه ښکاره کړې چې یاره شهزادګۍ دې دومره وخت نه ورکه ده. خو چې چا تپوس کوو چې بس بهانه به کوله چې یاره پلانکي ځای ته چکر له لېږله په دوره ته وغیره وغیره د خپلو ملګرو سره. خو پشي شاه چې کوم دی نو هغې به زما تلاش جاري ساته. زما په درک کې به زما دغه ولې چې مور دوی کله زه خپلې مور له لاړم نو مور مې راته اول ډېره خوشحاله شوه. بیا مې خپلې مور ته ټوله لاندې باندې قصه وکړه چې یاره دغه شان چل شوی. مور رانه په هغې د خفګان اظهار وکړو، خفه شوه رانه چې یاره دا خو تا ډېر د بدنامۍ او د رسوایۍ کار دی کړلی، ډېر غلط کار دی کړلی. ستا د پلار باچایي ته وګوره، ستا د پلار سلطانۍ ته وګوره، د دونه ستا اوچتې مرتبې ته وګوره، تا داسې یو وړوکی کار کړی دی. بیا ما خپلې مور ته وویل چې یاره بس هر څه چې کار دی زما نه شوی دی او د دې نه خو ما له مرګ په کار و او مرګ له لا هم مړم، خو مرګ مې په نصیب کې نه و. خدای بیا داسې یو انسان په ذریعه زه راژوندی کړم، راولاړه شوم، بیا رالم. اوس چې مې تر څو پورې د دغه قاتل نه او د دغه ظالم نه خپل انتقام نه اخیستی، خپل بدل مې ترې نه اخیستی، نو زما د ژوند ارمان نه پوره کېږي. زه به خپل بدل اخلم او ته زما امداد. مور یې ورته وایي چې مور راته وایي چې ستا څنګه خوښه ده، څه چل وکړم؟ بس ما ورته وایي چې ما له دومره وینځه او دومره نوکران او دومره ساز و سامان او دا هر څه چې کوم دی نو ما له راکړه چې په فوراً کې هغه مې د خپلې منصوبې نه خبر کړه چې زه کور تیار کړم، ځای برابر کړم او داسې داسې چل وکړم. بس هغې چې زما څه وینځې څه نوکران چې زما څه لګېده نو فوراً یې حکم وکړو چې بس دې سره ځئ. بس چې ته کله راتلې هر څه تیار و، کور سنبال شوی و، وینځې نوکران ګیر چاپېره ګرځېده او خوراکونه پخېده. بیا مې تا ته ووایي چې یاره ته د دې هغه هلک معشوقه هم په دې هلک پسې راوغواړه. هلک معشوقه ته راوغوښته. نو بیا چې کله په دې درېیمه شپه د هلک او دغې ښځې نشه کړه او بېهوشه شوي وو، ته هم بېهوشه پروت وې. ستا نه زه خفه په دې وم چې یاره ته ما مېلمستیا ته ودرولې او دغه کړی بیا ته د 2 ورځې په دوستانه پسې و، د سړي په 2 ورځې په ګپ شپ پسې لاړې و، د هغه سره دې دونه ګپ شروع کړو چې د هغه سره دې داسې شرابخوري شروع کړه، نشه دې وکړه د هغه سره، بیا ته هم په استر پروت وې بېهوشه وې. ستا نه زه په دې خفه وم. نو کله چې سهار شو شپه شو دا ټول بېهوشه شو، نو بیا ما خپلې د خواجه سره نوکر ته وکړم چې فوراً توره راوالو. د دې تورې ښځې نه د دې یوسف سوداګر چې کوم دا یوسف یادېده د ده نه سټ وه. دا یوسف همغه هغه هلک و چې اولنه قصه کې تاسو د دې بیان اورېدلی او همدغه هلک دی چې کوم د دې جینۍ په خوښ و د وړوکوالي کې چې کله دی وړوکی نو شهزادګۍ به شربت ور راوړ، د دې شهزادګۍ ډېر خوښ و. دغه هلک بیا دغه یوسف و نو دغه خبره دې ځله راله. نو کله ویده دغه دواړه نه مې سټ وو، شپه تر شپه وې د هغه ځای نه زه بیا راووتم او د هغه ځای نه مې ځان راغی. بس دغه زما قصه ده. شهزادګۍ دې درویش ته خپله قصه وکړه نو چې دغه زما قصه ده او دغه زما اصلیت ته چې زه څوک یم څوک نه یم. ستا خوښه ده چې اوس ته څه کوې څه نه کوې. درویش ورته ووایي چې یاره زما په اړه کې چې ستا څومره قدر عزت و یا ستا څومره محبت و هغه هماغه شان دی بلکې نور به هم سیوا شي. او اوس چې ته څه وایې نو زه به هغه کوم. بس زما په اړه کې چې څه شک و یا څه سوالونه د هغې جوابونه ماته میلاو شو. زه ستا نه نور هېڅ تپوس نه کوم، زه ستا نه نور هېڅ مطالبه نه کوم. اوس چې ته څه وایې زه به هغه کوم. شهزادګۍ ورته وویل چې داسې خبره ده نو بیا زما او ستا دلته اوسېده نور ناممکنه دي، ولې چې زه د یو باچا لور یم، یو شهزادګۍ یم او ته د یو بل ملک نه راغلی یو سړی یو عام تاجر یې، ستا دونه مال دولت څه دغه نه شي. زما د دې اوسني حال نه خو تر اوسه پورې څوک نه خبر، خو که زه ستا سره اوس نوره دلته پاتې کېږم او اوس زه ستا ښځه یم، نکاح شوې یم تا ته او د دې نه باچا خبر شو، زما پلار خبر شو، نور دنیا ته خبر شو، نو لکه غټه لانجه ترې جوړېږي. زما ستا لپاره ښه دا ده چې دواړه د دې ځای نه ووځو، اوس چېرته بل ځای ته لرې لاړ شو چې د ژوند دې تېرېږي به د دواړو. درویش ورته وایي چې بس دا خبره زما خوښه ده چې ستا څنګه وخوښه. بیا شهزادګۍ ورته وایي ته لاړ شه 2 اسپې راوله زموږ د شاهي استبل نه او په هغې چې څه ساز سامان د لارې په کار یې څه شی په کار یې هغه برابر کړه او همهغه زما چې کوم خزانچي دی هغه له لاړ شه او چې څومره د لارې مناسب خرچ پیسه لګي هغه ته راوله راځه.
دې درویش هماغسې وکړه لاړ 2 آسونه یې برابر کړل شاهي استبل نه یې راوست د لار چې څه خرچ خوراک څه مختصر ساز و سامان کوم ضروري و هغه په کار و هغه یې واغستو د نیمې شپې نه دواړه پټ د دغه ځای نه روان شو رخصت شو روان چې کله سهار شو نو یو ځای کې د اوبه به یې دی خوړ یا خوړګۍ د هغې غاړې ته دي مخ لاس ویندل سلک ډېر د خوراک ساز سامان چې د هغې نه دوی ځانله ناشته وکړه په لار روان یو بل سره ګپ شپ لګو خبرې اترې به کولې نو دې په لاره دې شهزادګۍ دې درویش ته وویل چې یاره زما سره خو د یو هلک داسې چل کړی چې په هغه زما دومره احسانونه او دومره هغه زما اړه ته نږدې و او دومره هغه دپاره ما هر څه کړي هغه زما سره داسې بېوفایي وکړه داسې ناجایزه داسې غلط کار هغه زما سره وکړو چې زه د هغه خپل طرف خو زه هغه مړه کړم ته زما سره چلې دا چل ونه کړې درویش ورته وویل چې آیا زما چې تر اوسه پورې دا کم سلوک دی ستا سره نو په دې له پاسه هم ته داسې ګمان کولی شې چې زه به تا سره څه بېوفایي وکړم یا داسې څه ناجایزه او د ظلم کار به ستا سره وکړم آیا زما په محبت کې یا زما په مینې کې زما په دونه خدمت کې تا ته اوس هم څه کمی ښکاري شهزادګۍ د ده په دې خبره غلي شو دیو روان ورځې شپې 2 3 4 تېرې شو روان دي اخر دا چې یو داسې ځای ته ورسېده چې یو غټ سمندر یو غټ دریاب له مخې له راغی او داسې دریاب دی چې بس مخې ته ګوري نو تر حد نظره پورې دریاب دی اوبه دي درویش حیران شو خفه شو چې پاکه پروردګار دا خو دریاب ته موږ راورسېدو دا خو د پیاده پورې وتو لار نه ده د اس لار نه ده اوس پسه کوم اوس پسه د دریاب غاړې ته یو خوا نظر وګرځو بل خوا یې نظر وګرځو خو نه نوم انسان شته نه څه کښتۍ شته نه څه بل څه داسې ذریعه شته چې دوی پرې د دې دریاب باندې پورې وځي دې درویش دې شهزادګۍ ته وایي چې شهزادګۍ ته داسې کار وکړه چې ته دلته کښېنه او زه ځم داسې چکر لګوم د یو طرف ته بل طرف ته ځم چېرته که څه کښتۍ وي چېرته څه بل څه انسان وي څه ذریعه وي د دې ځای نه یا څه بل څه لارې چې د دې دریاب د پورې وتو چې زه څه اسباب وګورم شهزادګۍ ورته وایي چې زه ټیک ده ته چکر ولګوه زه ډېر بې حده ستړي شوی یم نو زه به د دې ونې لاندې دمه وکړم او ته لاړ شه دغه د دې سمندر غاړې ته یو لویه ونه وه یو غټه ونه وه او د دې ډېر لوی سوری او ګیر چاپېره ته لاندې لکه سم یو لوی محل چې د هغې لاندې یو سوری دا شهزادګۍ لاړل دغې له ونې د سوري لاندې کېناسته درویش لاړ د دې سیند په غاړه باندې روان ډېر لوی چکر ولګو ډېر ځای پورې دی لاړ خو ده نه چېرته انسان ولید نه یې څه کښتۍ وغیره ولیده نه یې څه بل څوک ولیده نه یې څه داسې ذریعه ولیده نه یې د انسان چاپ ولید په دې ځمکه چې داسې څوک انسان په دې ځای تللی مایوسه شو واپس راغی چې کله دې ونې ته راغی د دې ونې د یخ ته راورسېد شهزادګۍ نشته د ونې نه ګیر چاپېره تاو شو چې زه بل طرف ته بوتلي هلته هم شهزادګۍ نشته بس درویش لټاق وکړو سترګو مخې ته یې تېره شو زر دې غټې ونې ته وخوته ځکه دا ونه چې ډېره لویه او ډېره بېترسه غټه ونه وه په دې یو خاښ باندې ځي په دې بل خاښ باندې ځي په بل خاښ باندې ځي که چېرته دا شهزادګۍ د څه شي د یېرې بره راختلي وی نه مونده د ونې نه راکوز شو کله یو خوا منډې وی کله بل خوا منډې وی کله د لیونو په شان چغې شروع کړي برړې شروع یو طرف ته شهزادګۍ نشته کله جړا شروع شهزادګۍ د سره څه درک نه لګي پړکې فکر راغی چې یا خو خدای مکه چېرته څه پیری میری راغلی دی شهزادګۍ اوچته کړې ده ځکه شهزادګۍ ډېره ښایسته ډېره حسین و جمیله وه او کیدای شي چېرته څه پیری میری څه راغلی او دا یې لیدلي او دا یې اغوا کړي او یا خو چېرته داسې چل شوی دی چې د دې د ملک نه هم د دې د ملک نه زموږ پسې څوک پټ راغلی دی او څنګه چې لیدلی یم چې شهزادګۍ یوازې شوې ده بل طرف ته تللی نو بس شهزادګۍ واپس نیولو ده واپس به یې روانه کړي خو د ده ته هېڅ پته نه لګېږي چې څه چل دی اړه کش مکش یو طرف ته چغې وي بل طرف ته منډې وي بل طرف ته منډې وي څه بند ورته نه دی معلوم اخر دا چې ډېر مایوسه شو ډېر دغه شو 2 3 ورځې په دغه شړو په دښتو کې وګرځېدو شهزادګۍ ونه موندو
یو غره ته وخته د غره سر ته چې کله ورسېده نو د غره په دې سر باندې داسې کاڼي شانتې پراته دي کمران نږیر چاپېره. بس په دې زړه کې خیال راغی چې زما خو د ژوند څه مقصد و، زما چې کوم دغه وه شهزادګۍ وه زما نه ورکه شو چې هغه نشته، نو زه څه کوم، په دې دنیا څه کوم، په دې ژوند څه کوم. او بس په دې زړه کې راغله چې دا خپل سر دې ګټې ته نسم، او بس به دې ګټو دا خپل سر ټکومه بس په خپله به مې دا سر میده شو، په دې ځای کې به زما قصه ختمه شو. بس د نږدې و چې دا خپل سر دې ګټې له راهچو، خپل د خودکشۍ یا د خپل د ژوند ختمولو اقدام یې کو چې په دې کې د ده په اوږه چا لاس کېښو. دی داسې ناګهانه حیرانه شو چې شاته یې وکتل، نو په اس باندې یو سړی ناست دی، تکې شنې کپړې اچولې دي، شین نقاب یې د مخ نه چاپېره دی. دغې سړی دی یا هر څوک چې دی، نو دغه کس دې درویش ته وایي چې ته ولې خپل ژوند ختمې، ولې ته دا اقدام کې، دا خو ناجایزه کار، حرام کار. دې درویش ورته خپل فریاد وکړو، خپل دغه یې وکړو چې زما د زړه چې څه مراد، زما څه چې زما د ژوند ارمان زما سره خو دغه کار وشو، نو زه په ژوند څه کوم. نو دغه نقابپوش ورته وایي چې ګوره داسې کار وکړه چې مایوسي ګناه ده، مایوسه کېږي به نه. ستا په شان دي یو 3 درویشان نور دي، هغه درویشانو باندې هم ستا په شان دي سختې تېرې شوي دي، هم ستا په شان دي د هغو د ژوند داستانونه دي. او بس ته ځه د دې ځای نه روانېږه، یو د قسطنطین یا د ملک باچا دی آزاد بخ، د هغه په اړه باندې هم ستاسو په شان ډېر درانه ارمانونه دي، د هغه په اړه کې هم ډېر غټ مرادونه دي. نو بس تاسو ځئ روانېږئ، تاسو چې کله دغه قسطنطنیه ته نږدې کېږئ نو تاسو 4 واړه به یو ځای کېږئ. چې کله تاسو 4 واړه یو ځای شئ او کله تاسو سره آزاد بخ باچا میلاو شو، نو انشاءالله امید د کېدی شي چې ستاسو د ټولو د زړه مرادونه او د زړه ارمانونه پوره شي. دې فقیر چې دا خبره واورېده نو خوشحاله شو، په زړه کې د امید یو نوې ډیوه روښانه شوه چې رضا دا خو ده ماته نوې لاره وښوه. مطلب یې دا و چې هغه له امید ورکړو چې کېدی شي دا شهزادګۍ تا ته میلاو شي. هغه له خو داسې یو نری شانتې امید هم پرې و چې یو نری شانتې لار ماته ښکاري چې یاره به دې لار ته ځم، ستا امید به پوره شي، ستا د زړه د ارمان به پوره شي. نو هغه هم د درویش دپاره پوره و. دا د اولنۍ قسط که چا کتلی نو تاسو ته به یاد چې دا د اولني درویش د نورو درویشانو ته خپله قصه کوله چې یاره زه په ما باندې دا شان خبره تېره شوې ده. نو دا درویش وایي چې یاره ما ته دغه نقابپوش دغه خبره وکړه، نو د هغې نه بعد زه را روان شوم په شاړو دښتو په لارو په میرو را روان اخر دې ځای ته زه راورسېدم، ستاسو د ملګرو سره زه میلاو شوم. نو اوس به د آزاد بخ باچا به ګورو چې دا څوک دی او دا په کوم ځای کې دی او چې دی زموږ سره میلاو شو، چې مخکې خدای پاک زموږ په تقدیر کې څه لیکلي دي چې څه کېږي. نو دا آزاد بخ باچا چې کوم دی نو دغه درویش د خپلو بقایا 3 ملګرو ته دا کیسه کوله. د آزاد بخ چې کوم دی نو دا د یو کاڼي نه شاته یا د څه بوټو نه شاته ناست دی او د دې دا کیسه یې اورېدله او په دې زړه کې خواهش و چې یاره اوس دا نور درویشان دا خپلې قیسې وکړي چې یاره د دې یو درویش دا داستان قیسه خو ما واورېده، خو چې اوس دا نور درویشان دا 3 واړه د خپل زړه قیسې وکړي چې د دوی د زړه داستانونه څه دي، په دوی څه سختې تېرې شوي، د ژوند داستانونه یې څه دي، اوس دوی خپلې قیسې وکړي. نو دا به زمونږ د قصې 2مه حصه 2م قسط د قصه 4 درویش. انشاءالله 3م قسط کې به موږ ګورو چې یاره دا دویم چې کوم درویش دی د ده باندې څه سختې تېرې شوي دي، د ده ژوند څه حالات و، په ده باندې څه مسایل راغلي دي او د ده په زړه کې څه مراد دی، څنګه چې د دې اولني درویش په زړه کې مراد و او په ده سخته تېره شوه، د هغه د زړه دغه مراد دی چې یاره شهزادګۍ ترې ورکه شوې ده چې هغه ته میلاو شي. نو د دې 2م او 3م او 4م د دې نورو درویشانو بړسا ارمانونه دي یا د دوی څه مرادونه دي، د دوی قصې څه دي او د آزاد بخ باچا سره بیا څه کېږي. نو دا انشاءالله را روانه بقایا قصه کې به تاسو اورئ. انشاءالله را روانه قصه کې را روان قسط کې به نورې قصې کوو، که خیر نور د دې قصې مزید حصه به تاسو ته بیانوو. زما سره اوسېږئ تر بل قصې پورې، تر بل قسطه پورې، هېڅ چېرې مه ځئ. ښاد او آباد اوسئ. د الله په امان.